سلامونه په خیر زموږ د مال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن جمعه د سلواغې 15مه چې د فبروري له 14 سره برابر ده. په سا کې هم پام وکړئ څو مهمو خبرونو سره ټکو ته. په حکومت نیوکه کوي. یو شمېر سیاستوالو وایي چې ولسمشر ماڼۍ لا هم د افغانانو ترمنځ خبرو اترو لپاره د یو اړخیز پلاوي جوړښت پر اړه له ګوندونو سره ناسته نه ده کړې. ټاکنیزو کمیسیونونو ته د جنرال دوستم اختیا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د ټاکنیز عدالت نه ټینګښت په صورت کې به د ثبات او امپالنې ټاکنیزه ډله موازي حکومت اعلان کړي. مرګ ژوبله اړول ده. په ډایګونډي کې د واورې ښویېدو له کبله 25 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی او په 100 نور بیا ټپیان شوي دي. او پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر سفر. رجب طیب اردوغان وایي انقره له ترهګرۍ سره مبارزې په برخه کې د اسلام آباد ترڅنګ درېږي. بشپړ خبرونه. جنرال دوستم اختیا ورکوي چې د ټاکنیز عدالت نه ټینګښت په صورت کې به د ثبات او امپالنې ټاکنیزه ډله موازي حکومت اعلان کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال په جوزجان کې د خپلو پلویانو په ترمنځ ټینګار وکړ چې ان د وینو په تویولو سره به د خلکو له رایو دفاع وکړي. له دې سره د ټاکنیزو کمیسیونونو پاسوال تل پر ټاکنیز عدالت ټینګار کړی دی. ویل دي چې ټاکنیزې ډلې نه باید د ولسمشرۍ ټاکنو وروستیو پایلو په اړه له وړاندې قضاوت وکړي. ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم چې په سږ کال ولسمشرۍ ټاکنو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ترڅنګ درېدلی دی. اختیا ورکوي چې که چیرې ټاکنیز عدالت ټینګ نه شي د عبدالله په مشرۍ د دوی ټاکنیزه ډله به موازي حکومت اعلان کړي. اگر تقلبی حکومت اعلان شد قوما چه میکنیم؟ ما حکومت بالمثل اعلان کرده میمانیم تیم ثبات همکارایی. ښاغلی دوستم ټینګار کوي چې د خپلو وینو په بیه سره به د خلکو له رایو دفاع وکړي. اگر اینجا هم تقلب صورت گرفت رای شما نادیده گرفته شد باز اونجا یا تهدید یا پول این گپا میرفت رای ما با معامله ما ورود 4-5 نفر بودیم به خیال رحمانه صاحبم بود همه گردن شمشیر کارت مانده هم شوه با دار اوزار شویم نمیپذیریم تقلبی اعلان انتخابات نمیپذیریم. د ولسمشر د لومړي مرستیال څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې وړاندې له دې ټاکنیزو کمیسیونونو تل له ټاکنیزو ډلو غوښتي تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو وروستیو پایلو په اړه له وړاندې قضاوت ونه کړي. د بنسټونو همداشان د ټاکنیز عدالت د ټینګښت ته هم خبر ورکړی دی. تا جای پروسه به طرف بنبست رفته و اگر قرار باشه کار درست و مسلکی صورت نگیره فکر نکنم که ما شاید یک نتیجه شفاف برای انتخابات باشه. په دې منځ کې یو شمېر نورې ټاکنیزې ډلې بیا بې له ځنډه ولسمشرۍ ټاکنو ته وروستي کېدو غوښتونکي دي او د دې بهیر له مهال نیولو سخته اندېښنه کوي. زه فکر کوم دواړه کمیسیونونه هر څومره زر چې کېږي د افغانستان ولس هغه دې ته منتظر دی چې د ټاکنو پایله باید زر اعلان شي. نور دوی باید وخت وانه ډی د قوانینو په چوکاټ کې هغه څه عملي کړي کوم چې د ټاکنو په قانون کې دي. له دې ټولو سره څه باندې 4 میاشتې کېږي چې د ولسمشرۍ ټاکنو برخلیک ناروښانه پاتې او تر اوسه دا نه ده په ډاګه شوې چې څه مهال به دا ملي بهیر وروستی شي. ولسمشرۍ ماڼۍ لا هم د افغانانو ترمنځ خبرو اترو لپاره د یوه هرړخیز پلاوي جوړښت په اړه له ګوندونو سره ناسته نه ده کړې. یو شمېر سیاسي ګوندونه د افغانانو ترمنځ خبرو اترو لپاره د حکومت له نه چمتووالي نیوکه کوي او وایي چې که چیرې ولسمشرۍ ماڼۍ په دې خبرو اترو کې خپل کسانو د ګډون لپاره په ډاګه نه کړي سیاستوال به د ارګ په تمه کې نه ني او د پلاوي جوړښت پر سر به خپلې چارې پیل کړي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې له سیاستوالو سره په سلا هرړخیز پلاوی جوړ شوی دی.
وروسته له هغه چې امریکا د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي د پام وړ کمېدو د منلو خبر ورکړ او د دې هېواد ولسمشر هم د دې طرحې د عملي کېدو وروسته د هوکړه لیک د لاسلیک سپارښتنه وکړه. په هېواد کې دننه د حکومت او سیاستوالو پلاوي جوړېدل په تودې سکالو اوښتې ده. یو شمېر سیاستوال اندېښمن دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک د لاسلیک په صورت کې په هېواد کې هر اړخیز پلاوی جوړ نشي د سولې بهیر به له نوو ستونزو سره مخ شي. دوی ولسمشر ماڼۍ د دا شان پلاوي د جوړولو لپاره د هوډ په نه لرلو تورنوي. طوال یک هیئتی که او برای مذاکره کنه طوال سراغش ما نداریم و ای که اگه دولت هم گفته که ما تعیین کردیم خطابال دیگه که خود تعیین کرده باشن و با سیاسیون و با دیگه احزاب و با جهاتای مطرح طوال موضوع را یعنی نمایان نکردن. حکومت افغانستان آمادگیش برای مذاکرات بین الافغانی چقدر است و چی کسا برای مذاکرات تعیین میشه از طرف حکومت افغانستان؟ ما امیدوار هستم که یک مقدار کار خانگی در افغانستان شده باشه و این کار روز دوم برای مذاکرات حکومت آمادگی خود داشته باشه. خو حکومت تل اعلان کړی چې د دوی له لورې د پلاوي نوملړ چمتو دی او کله چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتو شي هغه به رسنیز کړي. پس از مشوره های وسیعی که با اقشار مختلف جامعه مخصوصا سیاسیون صورت گرفته، هیئت همشمول که نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان به تانه ایجاد شده. لیست هیئت مذاکره کننده با آغاز مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان با مردم افغانستان شریک میشه. د افغانان ترمنځ خبرې به د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړه لیک د لاسلیک 10 ورځې وروسته پیل شي. د دې خبرو پیل سره سم اوربند به هم ټینګ شي. مذاکرات بین الافغانی وقتی شروع شود در او زمان ما آتش بس خواهد داشتیم و این آتش بس طویل المدت خواهد بود تا خروج آخرین عسکر امریکایی از افغانستان. طالبان په پوره توان باندې دا کار کولی شي ځکه چې طالبانو دا امتحان ورکړی دی. هغه 3 ورځې وربند چې وسو طالبانو دا یو امتحان و د طالبانو دپاره چې یو ټاکم نه وسو. نو زه فکر کوم چې داسې څوک نشته چې هغه به بیا دلته په افغانستان کې مخالفت کوي. نه په طالبانو کې داسې څوک شته چې د خپلو مشرانو مخالفت وکړي. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ د حکومت او یو شمېر سیاستوالو له هرکلي سره مخ شوی دی. په تېرو څو ورځو کې مخکینی ولسمشر د حکومت له اجرایي مشر سره په لیدنه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره د هر اړخیز پلاوي په جوړېدو ټینګار وکړ. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک ته له نږدې کېدو سره هممهاله په دننه هېواد کې هم د سولې ټینګښت لپاره خوښبینۍ زیاتې شوي دي. یو شمېر هغه کسان چې د میاشتې کېږي د جګړو له کبله بېځایه شوي او اوسمهال په بد حالت کې دي، له حکومت او سیاستوالو غواړي چې تلپاتې سولې ته رسیدو لپاره هڅه وکړي. زموږ همکار یې له هغو کسانو سره څخه راپور چمتو کړی دی چې د جګړو له کبله بېځایه شوي او غواړي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. 50 کلن عزیز الله د جګړو د بېځایه شویو څخه دی چې په وینای خپل نیم عمر یې له دود او باروتو سره تیر کړی دی. دی د فاریاب له آلمار ولسوالۍ دی. وایي جګړو او نښتو د کورنۍ څو غړي یې ورڅخه اخیستي او د دې نښتو دوام له کبله اړ شوی چې خپل هر څه پرېږدي او وتښتي. اوس د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر د اورېدو وروسته ډېر خوښ دی او وایي د سولې بیا ټینګېدو سره به ژوند به یې د ښه کېدو په لور ولاړ شي. میخواهیم که صلح شود اولش یک جا بشیند توافق کند، یکیش کلام باشد یکیش خود باشد. ما او را میخواهیم که اینه انطباق شود، کشور ما آباد میشد، کشور ما درست میشد. غیر از ما دیگه هم است. ما یک ما نیستیم که ما بگوییم که ما جنگ زده شدیم دیگه جنگ زده نشده. همه مردم جنگ زده است. عزیز الله چې ماشومان اوس مهال د دې کېږدۍ لاندې بې برخلیکه پاتې دي، یوازینۍ ایله یې د تلپاتې سولې ټینګښت دی چې د جګړو نه پرته یو ځل بیا د دې ماشومانو لاس واخلي او دوی زده کړې او پالنې ته وهڅوي. اقلا یک بچه های ما باید مکتب بخونه، یک معلم باشد، یک بار 2 تا درس بتیه، بار 2 تا را بیاره. ما اینطوری چیز کنیم. اینجا نسا خوش است. یوازې عزیز الله نه دی چې په هېواد کې د سولې نشتون ژوند یې ورته ورتریخ کړی دی.
د هغه ترڅنګ زرهاوو نورو کورنیو هم د نښتو په پایله کې خپل کورونه پریښي او د ژوند په ډیر بد حالت کې له ناڅرګنده برخلیک سره ژوند کوي او یوازې غوښتنه یې هم د سولې ټینګښت دی. آرامی همی است که بشینه هم دیگر دست به دست به هم بته و یک جای مردم یک ذره آرام شود. این چی است؟ فقط اسلام کشی مسلمان کشی کلک یک برادر است. له دې ټولو سره عزیزالله هغې ورځې ته په تمه دی چې په هیواد کې د سولې او امنیت په اوسا فضا کې د خپلو چایو د پیالې د تودوخې په څیر د خپلې کورنۍ په دوده فضا کې د شتون احساس وکړي. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. په تیرې اونۍ کې په دایکنډي ولایت کې د واورې د ښویېدو له کبله لږ تر لږه 25 کسانو خپل ژوند بللی دی. د شمېرنو پر بنسټ په تیرې اونۍ کې د دایکنډي یو شمېر برخې د نږدې سلو برفکوچونو شاهدې وې چې په پایله کې 25 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی او په لسو نور بیا ټپیان شوي دي. د دایکنډي سیمه ییز پازوال د دې برفکوچونو له کبله همداشان د لسو نورو کسانو له زیانمنېدو هم خبر ورکړی دی. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دې طبیعي پیښې زیانمنو کورنیو ته د مرسته رسونې بهیر دوام لري. د هرات د ښاري محکمې له لوري 10 کسان د سړي تښتونې په تور په سزا محکوم شول. د کسانو څو موده مخکې د انجیل ولسوالۍ هرات ښار لویې لارې څخه 2 کسه برمته کړي او د هغوی د خوشي کېدو په بدل کې پیسې غوښتې وې. دا کسان همداشان د سړي تښتونې په نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دي. په همدې حال کې د هرات ښاري محکمې پازوال وایي چې د کسانو په خپلو لومړنیو پلټونو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی او هر یوې له 9.5 څخه تر 28 کاله بند محکوم شول. د هرات د ښاري محکمې د حکم پر بنسټ د کسان د استئناف غوښتنې حق لري. ایجادات متذکره از ابتدای ایام وزارت معرف طی هفته 13 نوامبر باید تنفیذ گردد. از قضای اختطاف احمد شاه و امرالله به نسبت نبود دلایل الزام طبق ماده 5 کد جزا بر ازدواج شناخته شدیم. اسامیان هر یک غنی، محبوب، رمضان، پسر خاله رمضان و رضا عبدالله بوبا جدا تحت ترتیب عدلی قرار گیرند. او د روان کال په 9 لومړنیو میاشتو کې د هیواد اقتصادي وده څه باندې 3 سرنه ډیره شوې ده. د اقتصاد وزارت پازوال وایي چې له خصوصي او عامه سکتورونو سره راکړو ورکړو پراختیا او له دې څانګو سره د واټن له منځه وړو په برخه کې د حکومت نوې کړنچارې ته په کتو تمه ده اقتصادي وده په روان کال کې 4 سرنه ته ورسیږي. اقتصادي کارپوهان په هیواد کې د پانګه اچونې ودې په برخه کې سیاسي ناټیکاوي له سترو کمزورتیاو بولي. په داسې حال کې چې په روان کال کې د هیواد اقتصادي وده د سیاسي سکالو له کبله 2.7 سلنه وړاندوینه شوې، اوس د اقتصاد وزارت د روان کال په لومړنیو 9 میاشتو کې د اقتصاد څه باندې 3 سلنې ودې خبرې کوي. د اقتصاد وزارت پازوال وایي د هیواد د پانګه اچونې د ډیرښت لپاره د عامه او خصوصي سکتور د رامنځته کېدو لپاره د حکومت نوې کړنلارې ته په کتو تمه ده د 391 کال تر پایه د اقتصاد وده 4 سلنه ډیره شي. و اطمینان را ایجاد کردیم بابتی که سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه. گفتمان های سکتور عامه و خصوصی را برگزار کردیم. این از عوامل بسیار درشتی بودن که کمک کردن رشد اقتصادی ما امسال بهتر باشه. دا وزارت وایي ناکراری، فساد سیاسی، ټیکاو نشتون او اقلیمی شرایط د اقتصاد د ودې په وړاندې خنډ ګرځېدلی چې د دې وزارت هڅې اغېزمنې کړي دي. خو تمه ده په راتلونکي کال کې د اقتصاد د ودې لپاره د مالیې او پولي سیاستونو اړوند د حکومت نوې کړنلاره په هیواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیا کچه راټیټه کړي. اقدامات را که ما انجام میدیم اقدامات تقریبا در یک بستر بسیار مناسب انجام نمیشه. ما در حال اقدامات به خاطر رشد اقتصادی افغانستان یا بهتر شدن شرایط اقتصادی افغانستان انجام میدیم که هنوز جنگ داریم، هنوز بی‌ثباتی سیاسی داریم، هنوز متاسفانه فساد در ادارات ما وجود داره. که څه هم په روان کال کې د اقتصاد وده 3.15 سلنه وړاندوینه شوې، خو اقتصادي کارپوهان وایي په هیواد کې د پانګه اچونې په وړاندې شته خنډونه د دې لامل شوی ترڅو د خصوصي پانګه اچونې په برخه کې بې باوري ډېرې او پانګه اچونه راکمه کړي.
سکتور زراعت افغانستان با سرمایه گذاری زیربنایی، سکتور معادن افغانستان خصوصا که ما بتانیم صادرات سنگ خود افزایش بدیم، در مجموع معادن آهن، معادن سنگ به شکل بسیار بالقوه میتونه که اقتصاد افغانستان به رشد پایدار سوق بده. پروان کال کې د افغانستان د اقتصاد د ودې لامل د هوایي او ځمکني ترانزیتو لارو جوړښت او همداشان د کرنې د سکتور وده ویل شوې ده. خو د هیواد اقتصادي ودې ته په کتو لا هم په هیواد کې د اوزګارتیا او بېوزلۍ کچه لوړه ده. زموږ د مال خبري ټولګه همدومره له پامونس خمانه سبا د هوا حالت به هم همکار وړاندې کړي ښې شپې ولرئ. کابل لمرین د تودوخې لوړه درجه -4. مزار شریف لمرین د تودوخې لوړه درجه 14.4. هرات لمرین د تودوخې لوړه درجه 3.0. جلال آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 3.8. بامیان لمرین د تودوخې لوړه درجه 0.-. کندز نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.4. کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 15.3. غزنی لمرین د تودوخې لوړه درجه 4.-. میمنه لمرین د تودوخې لوړه درجه 3.2. د بدخشان فیض آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 3.-. اسلام آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 3.0. نوی دهلی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19.5. تاشکند نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.4. دوشنبه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.3. تهران لمرین د تودوخې لوړه درجه 12.0. دوبی لمرین د تودوخې لوړه درجه 23.8. استانبول نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10.0. مسکو ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.-4. بیجینگ نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 21.8. او همداشان اشقابات لمرین د تودوخې لوړه درجه 12.1 اټکل شوی.